أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. د الله تسبیح ویلی دا هر هغه سیز چې پزمکا او اسمانونو کې دی او خاص هم هغه طاقتور دی او د حکمت خاوند دی. د زمکی او د اسمانونو د بادشاہي مالک هم هغه دی. ژوند او مرګ راولي او په هر سیز باندې قدرت لري. هغه اول هم دی او آخر هم او ښکارا هم دی او پټ هم دی او هغه د هر سیس علم لري. خاص هم هغه دی چې اسمانونه او زمکه پشپګو ورځو کې پیدا کړل او بیا په عرش باندې د نور سره راغی. داغه په علم کې دی هغه څه چې زمکه تیزي او هغه څه چې د زمکه نه راوځي او هغه څه چې د اسمان نه راکوزيږي او هغه څه چې اسمان ته خيږي. هغه تاسو سره دی هر چرته چې تاسو یې کم کار چې تاسو کوی هغه ویني. هم هغه د زمکی او د اسمانونو د بادشاہي مالک دی او خاص هم هغه ته د ټولو معاملو فیصله واپس کړی کیږي. هغه شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې نه باسي او هغه د زړونو په پټو رازونو هم پوهیږي. ایمان راوړی په الله او دغه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې او خرچ کړی دغه سيزونو نه چې په کوم باندې هغه تاسو خلیفګان جوړ کړی یې. کوم خلکو چې په تاسو کې ایمان راوړو او مال خرج کړو داغوی د پاره لوی اجر دی. په تاسو سوشوي دي چې تاسو په الله باندې ایمان نه راوړئ، حالکه رسول تاسو د خبري ترابلی چې تاسو په خپل رب ایمان راوړئ او هغه تاسو نه وعده غستلی دا کو تاسو واقعي منون کیئ. هغه هم الله دی چې په خپل بنده باندې صفا صفا آیاتونه نازلوي د پاره د دې چې تاسو د تیارونو رڼا ته راوباسي. او حقیقت دا دی چې الله په تاسو باندې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. اخر سو وجدا چې تاسو د الله په لار کې خرج نه کوئ. حال دا چې د زمکی او د اسمانونو میراث خاص الله لره دی. پتا سو کې چې کم خلکو د فتح نه رستو خرج او جهاد وکړو هغوی هیڅ کله د هغه خلکو برابر کې دی نشي کوم چې د فتح نه مخکې خرج او جهاد کړي دي. دا غوی درجه د رستو خرج کوونکو او جهاد کوونکو نه زیاته ده، اگر چې الله د دوانو سره خې وعده کړی دي. سچ تاسو کوی الله دا غې نه خبر دی. څوک دی چې الله له قرض ورکړي خ قرض چې الله ورلا په 100 چندا زیات واپس ورکړي او داغه د پاره بهترین اجر دی په هغه ورځ چې کله تو مؤمنان سړي او مؤمنان خزي اووینه چې داغوی نور با داغوی نه مخکی او داغوی خی طرف ته منډي وهي. هغوی ته ویل شي چې نن د خوشاله زیره دی ستاسو د پاره جنتونه بوي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي په هغه کې به هغوی همیشه اوسي. هم دا لویه کامیابی ده. په دغه ورځ به د منافقانو سړو او منافقانو خزو حال داوي چې هغوی به مؤمنانو توای لږ زمون طرف ته وګورئ چې مونږه ستاسو د نور نه څه فائدہ واخلو. خو هغوی ته به ویل شي ورستو شي خپل نور چرته بل ځای وګورئ. بیا به داوی په منځ کې یو دیوال ودرولې شي چې پاغي کې به یو دروازه وي. داغه دروازې نه دننه به رحمت وي او بهر به عذاب وي. هغوی به مؤمنانو ته پچغو چغوای ولی مونږ ستاسو سره نو. مؤمنان به جواب ورکړي هاو خو تاسو خپل ځان په خپل په فتنه کې واچو. موقع ته مقتل په شک کې پراتو وای او د دروغو امیدونو تاسو له دوکه درکولا ان تر دې پوری چې د الله فیصله راغلا او د اخر وخت پوری هغه لوی دوکباز تاسو له د الله په معاملې کې دوکه درکولا. نو نن با نستاسو نس فدیه قبل ولشي او نه د هغه خلکونه چې هغه صفا کفر کړي وو. ستاسو زه دوزخ دی هم هغه بستاسو خبر اخلي
او دا ډیر بد انجام دی. آیا د مؤمنانو د پاره لا هغه وخت نه دی راغلی چې دا غوي زړونه د الله په ذکر سره نرم شي او هغه چې کم حق نازل کړي دی هغه ته غاړه کېږدي او د هغه خلکو پشان نشي چې هغه ته کتاب مخکې ورکړي شوی وو بیا پاغوي ډېر مدته تیر شوا نو زړونه سخت شو او نن پاغوي کې زیات خلک فاسقان جوړ شوی دي. خپو هشي چې الله زمکه ژوندۍ کوي رستو د مرګ داغینا مونږ نخي تاسو ته صفا صفا خودلی دي شاید چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. بهشکه کم نارینا او زنانا چې صدقې ورکون کی دي او الله له قرض حسن ورکړي دي یقینا چې هغه لبا په 100 چندا زیات ورکول کیږي او دا غوي د پاره بهترین اجر دی. او کم خلکو چې په الله او داغو پر رسولانو باندې ایمان راوړي دي هم هغوی د خپل رب په نزد صدیقان او شهیدان دي. داغوی د پاره داغوی اجر او داغوی نور دی. او کوم خلکو چې کفر کړي دي او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼل دي هغوی دوزخیان دي چې د دنیا دا ژوند بس لوبي ټوکی دي او ظاهري ډول دی او تاسو په خپل منځ کې په یو بل باندې فخر کول دي او په مال او په اولاد کې د یو بلنا د زیاتې دو کوشش کول دي. د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو او داغه په ذریعہ رازرغون شو بوټو ته چې کروندګر او قتل نو خوشاله شو بیا هغه فصل پخېږي او تاسو وینئ چې هغه زیړ شو بیا داغه نه بوس جوړ شي. د دې برعکس اخرت هغه زیده چې هلتا سخت عذاب دی او د الله بخنه او داغو رضا ده. د دنیا ژوند نور هیڅ نه دی بس د دوکې سامان دی. منډه کړئ او د یو بلنا د مخکې کېدو کوشش وکړئ د خپل رب بخنی تا او هغه جنت ته چې داغه فراخواله د اسمان او د ځمکې همره دی چې داغه خلکو د پاره تیار کړي شوی دی چې هغوی په الله او داغو پر رسولانو باندې ایمان راوړي وي. دا د الله فضل دی چې چاله خوخوي هغه لې ورکوي او الله د لوی فضل خاوند دی. یو مصیبت داسې نشته چې هغه پزمکه باندې یا ستاسو په خپل نفس باندې نازلېږي او مونږه هغه د پیدا کېدو نه مخکې په یو کتاب کې لیکلې نوي. دا کار د الله د پاره ډېر آسان دی. دا ټول هرڅه د دې د پاره دی چې څه نقصان ستاسو وشي نو چې پاغه غمجن نشئ او چې څه الله درکړي چې پاغه غاویره نشئ. الله داسې خلق نه خوښوي چې هغه خپل ځان غټ ګڼي او فخر کوي چې په خپل شمتیا کوي او نور خلقو ته د شمتیا حکم کوي. اوس که څوک مخ اړوي نو الله بے نیازه او ستایل شوی دی. مونږ خپل رسولان د صفا صفا نخو او هدایات سره الیګل او دا غوي سره مو کتاب او میزان نازل کړو چې خلق په انصاف باندې قائم وي او وسپنمو نازل کړه چې په هغه کې ډېر زور دی او د خلکو د پاره پکې ډېری فائدې دي. دا د دې د پاره چې الله ته معلوم شي چې څوک بیل دو داغو او داغو د رسولانو امداد کوي. یقینا چې الله ډېر طاقتور او زبردست دی. مونږ نوح علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام راولېګل او داغوی دوانو په نسل کې مو نبوت او کتاب کې خودو. بیا داغوی په اولاد کې چا د هدایت لار خپل کړه او ډېر پکې فاسقان شو. مونږه پرلی پسې رسولان الیګل او داغوی ټولو نه رستمو عیسی علیہ السلام د مریم زوی الیګو او هغه لمو انجیل ورکړو او کوم خلکو چې داغو پیروي اختیار کړه داغوی په ځلونو کې مونږه ترس او رحم واچو او رهبانيت هغوی په خپل جوړ کړو. مونږ پرې فرض کړي نه وو خو هغوی د الله د رضا په تلاش کې د ځان دا بدعت جوړ کړو او بیا چې د دې د پابندۍ کولو کم حق وو هغه ادا نکړو. په هغوی کې چې کم خلکو ایمان راوړې وو داغوی اجر مونږه هغوی لور کړو خو په هغوی کې اکثر خلک فاسقان دي چې ایمان مراوړې دي د الله نه ویریږي او داغو پر رسول محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی
الله وتعالى د خپل رحمت دو برخي درکړي او هاغه نور به درکړي چې داغه پرانا کې با تاسو مزل کوئ او تاسو ګناهونه به معاف کړي الله ډیر معاف کونکي تاسو له دا لار اختیار ول پکار دا چې اهل کتابو ته معلوم شي چې د الله په فضل باندې داغه څه اجاره نه ده د الله فضل داغه په خپل لاس کې دی چې چاله ورکول غواړي هغه له ورکوي او هغه ډیر فضل کونکي دی